دا هغه ډله ده چې غواړي په کږه منځه کې د راتلونکي اختر لپاره هوټل جوړ کړي او د هیوادوالو لپاره ښه خدمات وړاندې کړي. نو په دې تور ماښام باندې دا دی روان یو او ستړي ستومانه چې خپل منزل ته ځان ورسوو. هلته د هوټل لپاره ترتیبات برابر کړو. نو تاسې ټول کولی شئ راشئ دغه سرسبز او شنو علاقو ته او خپله هم راشئ، ملګري هم ځان سره راولئ. موږ مو انتظار کوو په دې دنګو شنو درو او ګل په شان باندې روان یو کږې منځ ته چې هلته انشاءالله نن شپه مې سبا به مې او یو څو ورځې به هلته تېرو چې دغه کار په خیر سره اختر ته را نږدې کړو او کار پر مخ باندې یوسو. نو تاسې را سره اوسئ درنو لیدونکو. هغه منظرې به هم درباندې ګورو چې چېرته موږ روان یو خپل هدف ته. نو خدای دې وکړي چې را سره ستړي دغه ته وطن مینه یې لشي چې په دې توره شپه کې پاس خېږي کږې منځ درنګ ته دا شروع جوړ شي. پګړې و ملوړه سماره پرې مخه نیاز الله جانه ډېرې خوندورې راغلي، ډېرې ماشاءالله ترڅکونې دي. دې پسه غوښه ډېره خوږه راځي په هر حال کې او بعض ژمو منځو کې غوښه هم ډېره منځ ته راغلي. خوشحاله دی، ژوندي دی. نو دا هغه غوښې دي چې هم روش دی هم لړلې مونږ دي. شینا صاحب دا بس خوندورې میوې دي، تازه فروټ دي. عمر کم کړی و کلیدي کسان چې شو